د انلاین مینې او محبت کوونکو لپاره یو څو کرښې. اول، عاشق چې هر څنګه وي انکه زیات بخت هم وي ستاسې لپاره وخت پیدا کوي او غواړي وخت در سره تیر کړي. دوم، په ټولنیزو رسنیو په تیره مسنجر واتساپ هغه عکسونه درته لیږي چې خندواره وي او یا داسې عکسونه چې غواړي ځان در یاد کړي. دریم، مخکې له دې چې ویده شئ خامخا یو میسج درته پرېږدي او ستاسې احوال اخلي. څلورم، اکثره وخت خپل پروګرامونه ستاسې په خاطر لغو کوي، هغه تاسو ته تر هر څه زیات ارزښت درکوي. پنځم، کوشش کوي داسې څه ووایي چې تاسې ورته وخاندئ او خوشحالي ترلاسه کړئ. شپږم، هغوی ستاسې هره خبره په یاد لري، هغه دومره متوجه وي چې ستاسې د خوښۍ ټول شیان پېژني. اووم، ستاسې میین ستاسې ټولو خبرو ته په هو، بلې، ځواب نه وایي، دوی تاسو ته واقعي او پوره معلومات درکوي. اتم، څوک چې مینه در سره لري، محافظه کار او مهربانه وي، هیڅ وخت نه غواړي تر ذهني فشار لاندې مراولي. نهم، هغه کوشش کوي چې ستاسې ماشومانه خویونه او نازونه زده کړي او ستاسې د خندولو او خوشحالولو لپاره یې وکاروي.